د هلمند سیند پای چې له افغانستان سره پر پوله د ایران په سیستان او بلوچستان ولایتونو کې د هامون ډنډ ته رسیږي، ولې ډېر کله دغه دوو ګاونډ هیوادونو ته د هوساینې پر ځای د ایراني چارواکو د ناکراریو او غوسې لامل کیږي. د دغه ګاونډي ناخوښي له هلمند سیند څخه د ایران په ونډې پورې اړه لري. ایران او افغانستان په 1451 کال کې د هلمند له اوبو د کار اخیستنې تړون لاسلیک کړ چې له مخې د هغو اوبو کلني اندازه چې ایران ته بهیږي ټاکلې ده. په دغه تړون کې د دواړو هیوادونو د واک د لومړیو وزیرانو موسی شفیق او امیر عباس هویدا لخوا لاسلیک شوي ټاکل شوي و چې هر کال به هلمند سیند نه 920 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ونډه ورکول کیږي. خو د هلمند له سیند نه د ایران ونډه په وروستیو لسیزو کې د افغانستان او ایران ترمنځ یوه جنجالي او حساسه موضوع باندې بدله شوې ده. هر کله چې افغان حکومت د سرحدي اوبو د مدیریت لپاره ګام اخلي، ایران د اعتراض غږ پورته کړی دی. لکه د ایران د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جواد ظریف دغه څرګندونې چې ایران کې له یوه سیمه ییز تلویزیون خپرې شوي دي. د هلمند د ستونزې د حل لپاره یوه کړنه لاره شته. موږ د هلمند په اړه یو تړون لرو چې افغانان مکلف دي هر کال له هلمند نه یوه مشخصه اندازه اوبه ایران ته ورکړي. دا تړون باید پلی شي. سیلابونه باید په دې تړون کې شامل نه وي. موږ باور لرو چې اوس به له دې څخه زیاتې اوبه ایران ته ننوځي، خو هغه سیلابونه دي. زه به دا چارې تعقیب کړم. موږ د هرې رود په اړه داسې موافقه نه لرو. موږ له ترکمنستان او افغانستان سره له یوې هوکړې ته د رسېدو په لټه کې یو. خبرې او بحثونه دي چې موږ دې حل لارې ته ورسوي، خو ممکن وخت ونیسي. خو په تیره یوه لسیزه کې نیمروز ولایت کې د هلمند سیند په اوږدو کې د کمال خان بند د کار پیل د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي اوبو په اړه کړکېچ لا پسې ژور کړ. هغه مهال د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د بندونو پر جوړولو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چې په دې مسله کې چوپ پاتې نشي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.